خبرې نه چې به م شروع کړه د اسمان نه و یو موبایل به پروت به هغې کې به ساز غږېدو نری نری هغه بیل وخت دغسې به راغلو د بوټو نه د ونو نه او بیا به ملګري ته شعرونه به م شروع کړه هلا ورکه شش ورکه باران که شش ځینې خلکو په تیلو نه وي او ځینې په اوبو ورکه نیازکه ها دی پکې مه کښېنو په دې وره مختاله موبایل کې د بچولي یا زه خیر دی کېده زه خبره خو مې نه کړه لکه شعرونه ووایم درې شعر وایم ډېر وایم وایي چې زما که زړه مات شو نو مات زړه بیا پیوند نه اخلي ستا که بنګړی مات شو بنګړي بلا دي نور به واخلي ما نه حالاتو جوړه کړې تک سره سکروټه ما ته ډېر مه رانږدې کېږه ګنې اور به واخلې که دې د کلي سره ویش کوو نو غرونه واخله خو که د وروڼو نه بیلیږې پلار او مور به واخله که دې د کلي سره ویش کوو نو غرونه واخله خو که د وروڼو نه بیلیږې پلار او مور تاله به دې ساګ وکړو کور ته به یې اوسې دا ته میرا نو ولې وبی شو ولې ترمیرې خو هلته کې خلک راوړي خرڅوي نه راوله ها چه واچوه چه مختار پکې راوله او دا څه کوي دا مختار دا منیر له چه لکه د خدای مسلمانو دوره څوک ډکای نو تا ته به یې نیمه ډکه کمه صحیح ده که پیالې خو لا پاتې دا ګورې د ګوړې چای ده ښه د ګوړې چه وکاوه دا چا دی بسو ګوره نور ته دا ډېر لږ راکړه یاره څنګه ولې لږ ولا ده هلکه مختاره دا خو دې ورته بیخي لږ ور واچو یا دغه قابل دی نه ځکه د خلکو ته هیرو جوړ کړی دی زما دا خبره به خو هېڅ هم نه دی خدای دې جوړ کړی نه خیر دې یار مړه تا لږ د خدای تباه برباد کړي دا څوک دی دا د منیر اسسټنټ دی یاره خبره دې نه شم کوی لکه ور واچو زړه دې پې هوګېږي قسم مې دی که درته ګوټه چا دا ولې درته راچي هلکه منیره تا خو چشمې په سترګو کړي دي دا وباسه به دا چای په دې کې څکلی شي څه نو ولې دا داسې تورې دي چشمو کې چه نشته یا ځکه دا چې بیا تا ته پروت دی دا ګوره هیله هم راغلی دی هیلې خیر یاره السلام علیکم نیازک ته مې وویل چای وله راوړه پټي دی دله چای راوړو تاسو به زما کم احسان یادوئ دا ککوړي دي دا یې دله بسیم راوړی تا خو موږ له داسې پوه ګوره غلی فلاس ګورې ما ته وایي تا ته سټار جوړ کړی سټار نه دی نو هلکه چې یو تصویر مې دله داسې اخیستی وي هغه یو کس ته وخت وایو مې تصویر وکړو ویلي ګوټې تکلیف وکړه دې ځای ته بشه ما په تصویر پسې خدای بره هغه ته خېږي کوټې ته خېږي ته خو لا دې په هلکه غلطه یاره جومات ته راشي غله نه جمعه تیاره ده اوس چې د مسافري پرېښو د هغې داسې کړم دې کلي داسې کړم ځکه دا ښکلی دی په داسې وته بیره دا غزړې شوي دي خو مې بیره ده ساتلې باران دی او ته ځې باران دی او ته ځې سبزلي نو ته پکې ولې رادانګې لکه لکه نو دا اوس په ما باندې بدنامي زه په شوه سور کې یم نو نه زه د ما خو پرېږده خو لکه دا اوس په ما باندې بدنامي شوه ارشد جان شاهکار غزل و ها خو سبزلي پوره نه کو په ما باندې زه به نو صحیح بس ده په ما پسې ونې لیکې ارشد جان شاهکار و دا غزل جان شاهکار غزل و ډېر ښه غزل او ډېر خو ما ښه لګي ځکه او مې تا ډېر ښه ترنم هم وکړو خو بس سبزلي در باندې پوره نه کو دا سبزلي د ملګرو ښه اوس ما ولې په خلکو کنځي دا به پکې زه خو د نصیحت ته ناست یم څنګه سیټ ته ناست یې ځان یاره دې ګوره ما په منځ کې څومره فاصله ته پرېږدی سیټ دی واز خو د سیټ ته نه دی که سټمپ ته کو دور راځئ چې ځو لکه